السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د امام ابو حنیفه رحمه الله د سیرت شپږمه پته. ورونو، په تیره پنځمه پته کې زموږ بحث دې ځای ته رسېدلی و چې د امویانو حکومت د مروان ابن محمد په وژلو سره پای ته ورسېدی او د عباسیانو نوی دولت جوړ شو او خلک د هغو تر بیرغ لاندې سره جمع کېدل او یو د هغو کسانو څخه چې د عباسي حکومت تایید یې وکړ امام ابو حنیفه رحمه الله. دا تایید یې په دې خاطر نه و چې امام صاحب اصلا فارسي و لکه څرنګه چې ځینې غرضي انسانان وایي، بلکې د امام صاحب د تایید سبب دا و چې امام صاحب د اهل بیت کرام سره ډېر شدید حب درلودی او امویان هغه څوک و چې د اهل بیت کرام سره ډېر ظلم کړی، خاصتا د سید الشباب اهل الجنه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه سره، هغه چې په کربلا کې په ظلم سره په شهادت ورسېد او تر هغه وروسته د هغه په مسیح امام زید رضی الله تعالی عنه هغه ظلم وسو. دا ظلمونه د دې سبب شو چې امام صاحب علیه الرحمه د امویانو د حکم څخه ډېر ناراضه او د دوی د حکومت په زوال خوښ شو. د هغه چا تایید وکړي چې اهل بیت ته ورنږدې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کورنۍ پورې مشتي وي. اوس نو د عباسیانو نوی حکومت شروع شو. خلقو دا امید درلودي چې د دوی پر لاس به عدل راسي او دوی به د عام مسلمانانو سره خاصتا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت سره ډېر حب ولري. امام ابو حنیفه رحمه الله چې په مکه مکرمه کې په تبعید کې ژوند تېراوه، دا خبرونه ورسېد. د نوي حکومت تر استقرار وروسته امام صاحب علیه الرحمه وخپل وطن عراق او کوفې ته بیرته راغی. د عباسیانو اول خلیفه عبدالله ابو العباس چې په سفاح سره مشهور و کوفې ته راغی او هلته د بیعت اخیستلو دپاره علما او نور عام خلق سره راټول کړل. ورونو، په هغه وختو کې حتی تر نن ورځې پورې هر دولت د علماو د رضایت کوشش کوي، ځکه عام خلق په دیني امورو کې د علماو تابع او د دوی څخه په هر کار کې فتوا غواړي. نو ابو العباس دا کوشش کاوه چې علما د ځان ملګري او د هغو تایید لاسته راوړي. نو یې خپله خاتمه ورته بیان کړه چې زه به په خپل حکومت کې پر دغه لار رهیم. او ابو العباس په خپله دغه اجتماع کې د کوفې و علماو ته وویل: ان هذا الامر قد افضى الى بيت نبيكم وجاءكم الله بالفضل واقام الحق وانتم معاشر العلماء احق من اعان عليه ولكم الحباء والكرامه والضيافه من مال الله ما احببتم فبايعوا بيعا تكونوا عند امامكم حجه لكم وعليكم وامانا في معادكم ولا تلقوا الله بلا امام فتكونوا ممن لا حجه له. يعني حكم او خلافت ستاس د نبي وکورنۍ ته نقل سو چې مقصد یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا عباس رضی الله تعالی عنه. الله عز وجل دغه فضیلت درته راوستی او حق یې قائم کړ او تاسې د علماو ډله حقدار یاست چې زما کومک وکړي او تاسې لره د بیت المال څخه څونه چې ستاسې خوښه وي عطیات، اکرام او میلمستیاوې شته. یعنی تاسې زما تایید او نصرت وکړئ او زه به مو په هره طریقه سره اکرام وکړم، حتی په مالو. نو داسې بیعت را سره وکړئ چې ستاسې د امام دپاره ستاسې او پر تاسې حجت او د قیامت په ورځ ستاسې دپاره امن وي او بې له امامه د الله عز وجل حضور ته مور وي. که نه د هغو کسانو څخه بسئ چې حجت نه لري. دلته نو علماو یو د بل سره وکتل چې د دې خبرې په جواب کې څه ووایي.
خو د ټولو نظر د امام ابو حنیفه رحمه الله و طرف ته چې د عقل، علم، دین او ذکاوت خاوند وو متوجه او په عین حال کې د امویانو سره پخوانی غمجنی سیاسی تجربه هم درلوده. څرنګه چې په حاضر مجلس کې لوی لوی علما او قاضیان موجود و، نو امام صاحب دغه علما او توکتل او ویل کوم خوښه وي د ځان او ستاسو د طرفه به خبرې وکړه. هغه ویل هو خوښه. امام علیه الرحمه په خپل وینا شروع وکړه او ویل الحمد لله الذي بلغ الحق من قرابة نبيه وأمات منا جور الظلم وبسط ألسنتنا بحق. يعني حمدي هذا الله لربي چې حکم یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اقرباو ته ورساوه او زموږ څخه د ظالمانو ظلم زایل کړ او زموږ ژبې په حق ویلو سره خلاص کړ. ورونو د امام صاحب دغه خبرې پر هغه ډیر کراهیت او نارضایت دلالت کوي چې د بني امیه د حکم سره درلود او پر هغه ډیر امید دلالت کوي چې دغه نوی حکم څخه درلود. هغه حکم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اقرباو کې راغلی او دغه رنګ پر هغه ډیر حب دلالت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت سره درلود او دا یې امید چې دغه نوی حکومت پراتلو سره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اقرباو پورې تعلق لري حق او عدل برپایي او بیا وایي قد بايعناك على امر الله والوفاء لك بعهدك الى قيام الساعه فلا اخلى الله هذا الامر من قرابه نبيه. نو امام صاحب پر دې بیعت وکي چې حکم به د الله عز وجل چلیږي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت اهتمام او مراعات وکړي. طبعا صفاح دغه بیعت په اخیستلو سره ډیر خوشاله شو ځکه دا د کوفه د علماو بیعت او په هغه وختو کې په ټول اسلامي نړۍ کې علما په درو رئیسي مرکزو کې موجود وو: کوفه، بصره، مدینه منوره. اوس نو امام صاحب بل اجبار په خپل خوښه او اختیار سره بیعت وکړي او د رحمه الله دا امید چې دا نوې حکم به د عدل او انصاف حکم وي، خاصه چې دا نوې امران او حاکمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته منسوبه ده هغه اولاد او د اهل بیت کرام څخه بلل کېده. امام ابو حنیفه رحمه الله پس د بیعته بیرته مکه مکرمه ته ولاړ. تر اوسه ژوند او د درس حلقه ورېږي. کوم وخت چې سیاسي وضع آرام شو او امام صاحب ولید چې نوې حکومت پوره استقرار پیدا کړي دلته نو امام صاحب په پوره ډول سره بیرته کوفې ته رانقل شو. هغه خپل علمي مجلس او حلقه چې په مسجد بیت الله الحرام کې و هغه د کوفې ولوی مسجد ته رانقل او په کوفه کې د دوهم وار لپاره د امام ابو حنیفه رحمه الله علمي حلقه یا په صحیح عبارت د امام ابو حنیفه رحمه الله علمي جامعه په کامله آرامتیا بل تکلیفه د علم په نشرولو د سره څخه شروع شو. امام ابو حنیفه رحمه الله دغه نوی حکم او حکومت تایید کړ ترڅو چې ویل ده چې دا حکم هم د انحراف پر طرف شروع وکړي. امام صاحب هغه څوک چې د عواطف او قومي طرفداریو تر تاثیر نه لاندې کېږي. مسأله دا نه و چې دغه نوې حکومت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اهل بیت نږدې نو زه تاییدوم یا دا چې تاسو د فارس او اهل ته نږدې یاست او زه د اهل فارس څخه یم نو متاییدوم یا بلکې خبره تر دې لو واقعي او وش مسلمان همداسې وي. د حکومت مسأله د ځان کورنۍ یا قوم مسأله نه ده، خبره د حق او عدل ده، خبره د علم او شریعت قائمولو ده. د وخت خلیفہ که هر څونه د امام صاحب عزت کاوه یا یې د هدیه او مالونه ورلېږل، خو امام صاحب د دواړو خواو غني و، نه د حکومت و عزت ته ضرورت درلودي او نه د حکومت و مالو ته.
امام صاحب په خپل علمي عزت او کرامت چې د خلکو په مابین کې درلودي د حکومت د عزت څخه مستغني وو. علم یې مقام او درجه ورکړي وو او د مال د طرفه هم غني وو، ځکه الله عزوجل په پراخه مال او تجارت د خلکو د احتیاج څخه غني کړي او هغه تقوا چې د الله عزوجل د پاره درلوده د دې څخه مستغني کړي وو چې چاته د ځان ورنږدې کی. چې دا کار د تاریخ په اوږدو کې د علماء کرامو وظیفه ده چې د الله عزوجل شریعت قائم کی، عدل او انصاف جاری کی، ظلم رد او پورته کی، په خلقو کې امن او امان جاری کی. د دولت مالونه چې د عام مسلمانانو مال دی د افراطي انسانانو د لاسو څخه وساتي، د تیری او تجاوز مخه ونیسي. دا هغه اسلامي شعارونه دي، دا هغه اسلامي اخلاق چې امام ابو حنیفه رحمه الله د هغو ملتزم او پابند و او د خلیفه څخه هم دا غوښته چې د دغو اصولو پابند وي او بیا یې دی رحمه الله اطاعت وکړي. مګر هغه خلیفه چې په دغه کارو کې افراط، انحراف او سرکشي کوي، اولا دا لازمه ده چې په نصیحت او لارښوونه سره ولارې ته راوستل شي. که نصیحت او لارښوونې پیدا نه کول نو بیا دا لازمه ده چې د الله عزوجل د شریعت د اطاعت لپاره فشار او تنګي پر راوستل شي، چې د الله عزوجل د شرع پابند شي او د خلقو په مابین کې عدل برپا کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله د عباسیانو په حکومت کې هم ډېر ظلم ولیدي چې د عباسیانو په واسطه زیاتېدی او بیا یو بل کار هم ولیدي چې امام صاحب ډېر زیات زهیراوه چې هغه کار د بل وار د پاره د عباسیانو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت په مابین کې رقابت او صراع. دغه کارونه د دې سبب شو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله موقف د عباسیانو د نوي دولت په مقابل کې جبران تغیر پیدا کړي او په عین وخت کې دغه نوي عباسي حکومت په مقابل کې د اهل بیت کرام د طرفه انقلابونه شروع شو چې دا هغه مشهوره انقلابو څخه یو انقلاب د محمد النفس الزکیه رحمه الله انقلاب او بیا تر هغه وروسته د محمد د ورور ابراهیم انقلاب چې دوی دواړه د عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين زامنو. دغه انقلابو د کولو سبب څه چې د هغه د عملي کولو د پاره دوه لوی او عظیم خلق راپورته شو چې د اهل بیت کرام څخه او د جنگ د لوی قهرمانانو څخه. ورو عباسیانو د هغو په مقابل کې څه کړي وو چې هغو په انقلاب لاس پورې کړي. عباسیانو ډېر لوی او شدید ظلم وکړي. عباسیانو امر وکړي چې د دوی پلار دې ونیول شي. تاسو پوهیږئ چې د محمد او ابراهیم پلار څوک؟ د دوی پلار عبد الله ابن الحسن رضی الله تعالی عنه د هغه لوړې درجه او لوړ شرف خاوند، د عظیم علم او فضیلت خاوند چې د اهل بیت کرام څخه، بلکې د خپل عصر او زمانه د اهل بیت هغه لوی او محترم شخص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت څخه د امام حسن رضی الله تعالی عنه د کورنۍ شیخ او رئیس او په عین وخت کې د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد هم. دغه عبد الله ابن الحسن رضی الله تعالی عنهم اجمعین ونیول شو، بندي کړل شو، آزارونه ورکول شو. خبره تر دې هم لوړه شو، عباسیانو د دوی د اهل په بندي کولو هم شروع وکړه او آزارونه ورکول، تر څو چې امام عبد الله ابن حسن رضی الله تعالی عنهما مجبور شو چې خپل زامنو ته د حکومت په مقابل کې د درېدو اجازه ورکړي او د انقلاب د پاره وپاڅه. امام صاحب ولید چې د عباسیانو دغه عمل ټول ظلم دی، انحراف دی. دغه عظیم شریف عالم انسان سره باید داسې معامله ونشي. امام اعظم رحمه الله پوسو چې دته بیل دې بل لار نه ده پاته چې د هغو کسانو ملاتړ وکړي کم چې د شرع الله حاکمیت واکړي او د هغو کسانو پر ضد ودرېږي کم چې منحرف شوي دي. او په دغه وخت کې د محمد النفس الزکیه انقلاب شروع شو. محمد ابن عبد الله چې د امام حسن رضی الله تعالی عنه کړوسی
او د نفس زکیه لقب په دې خاطر ورکول سوی وو چې ډېر پاک نفس وو او د غرنګ شبه هم ورته ویل کېده ځکه په شکل او قیافه کې تر ټولو خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېر مشابه او تر ده وروسته د ورور ابراهیم رضی الله تعالی عنه په انقلاب لاس پورې کړ هغه ابراهیم چې د امام لقب ورکول سوی وو چې دا د اهل بیت کرام د طرفه د عباسیانو پر ضد دوه انقلاب مګر دواړه انقلاب نسو کامیاب عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور وکولای سوای چې دغه دواړه انقلاب نیز او نابود کړي دغه دواړو انقلابو په جریان کې امام ابو حنیفه رحمه الله د انقلابیانو ملاتړ کاوه مالونه او پیسې ورکول خلق یې تشویقول چې د دوی په ملګرتیا ورسره ووځي حتی د عباسی لشکرو قومندانان یې د دې څخه منع کول چې په عباسی حکومت کې نوره وظیفه اجرا کړي چې د هغې جملې څخه حسن ابن القحطبه دی حسن ابن القحطبه هغه لوی قومندان دی چې د خلیفہ ابو جعفر المنصور د طرفه د هغه لشکر قومندان وو چې د محمد النفس زکیه سره باید وجل کېږي کوم وخت چې امام صاحب دغه قومندان حسن ابن القحطبه سره ولیدل نو یې د جنگ کولو څخه منع کړ او ویل ستا دغه وتل د محمد النفس زکیه د جنگ لپاره غیر شرعي دی بلکې بهتره دا ده چې د محمد النفس زکیه ملګری شي امام ابو حنیفه رحمه الله تر هغه دا خبرې ورته کولې تر څو چې حسن ابن القحطبه یې په دې قانع کړي چې هو دا نه ده ورته جایزه چې په دغه جنگ کې دي د منصور د لشکر قومندان او کدا کار وکي پر اهل بیت کرام به ظالم او واقعا هم دغه لوی قومندان د امام صاحب طلب قبول کړي چې دا کار د ابو جعفر المنصور د پاره ډیر خطرناک و د لشکر لوی قومندان د قومندانۍ څخه لاس اخلي کوم وخت چې دغه قومندان ابو جعفر ته راغلی او خپل عذر ورته ووایه د نن ورځې په اصطلاح استعفا یې ور وړاندې کړه ابو جعفر خوشحال د ده استعفا یې قبوله کړه ځکه هغه پوهېدی کې استعفا نه کوم قبوله د جنگ مشري په شوق او حماس سره نه کوي مګر په عین وخت کې د پاره د دې چې خلق مختلف او متفرق نشي د حسن ورور حمید ابن قحطبه د حسن پر ځای د خپل لشکر قومندان مقرر کړ او ابو جعفر المنصور په تحقیقاتو شروع وکړ معلومات کوي چې چا ما قومندان دغه جنگ د کولو څخه منع کړ ترڅو چې دا معلومات ورته وسو چې حسن ابن قحطبه د امام ابو حنیفه رحمه الله و مجلس او ملاقات ډېر وکړي امام صاحب دغه لوی خطر سره چې د پر شاوخوا موجود وو بیا هم پر هغه خپل دریز باقی پاتو یوازې په دې کفایت نه کاوه چې د عباسیانو د لشکر څخه خلق پر شاکی بلکې خلق یې ودې ته تشویقول چې د محمد النفس زکیه په ملګرتیا د عباسیانو پر ضد په جنگ کې حصه واخلي ورونو دغه دریز او موقف یوازې د امام ابو حنیفه رحمه الله نو بلکې هلته نور ډېر علما وو چې د محمد النفس زکیه د کامیابی تمنا او ارزو یې درلوده او د عباسی دولت زوال یې غوښت خو ځینو یې دغه نصرت ارزو په زړه کې درلوده په صراحت یې څه نه ویل او که به بیا پوښتنه ځینې وسوه بېطرفي به یې ښکاره کوله د محمد النفس زکی تر انقلاب وروسته د هغه ورور امام ابراهیم ابن عبدالله رحمه الله په کوفه کې په انقلاب شروع وکړ امام ابو حنیفه رحمه الله خلق ورته راټولول او د ده ملګرتیا ته تشویقول و هر ځای ته ورتلي او خلقو ته به ویل چې انقلاب ته ضرورت شته او باید د ابراهیم ابن عبدالله الحسني تایید او کومک وشي امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه کار کې ډېر جهد او کوشش کاوه دا کار یې پټ او سرین نه و د انقلاب ملاتړ د ده رحمه الله د مجلس خبرې وګرځېدې تر داسې اندازې چې د ده شاګرد امام ظفر ابن حذیل رحمه الله و امام صاحب ته ویل والله ته دا کار نه پرېږدې تر څو چې زموږ په غاړو کې رسۍ راوانه چي یعنی په دغه صریح او ښکاره ډول سره د دولت په مقابل کې خپل ضد او مخالف دریځ اعلانوي تر څو چې موږ تر بند او وهلو ورسوي
زفر رحمه الله وای ډېره موده نسوه تېره چې د خلیفه ابو جعفر المنصور د طرفه د کوفې و امیر عیسی ابن موسی ته خط او رساله راغله چې امام ابو حنیفه ماته بندي راولېږه. واقعا هم امام صاحب رحمه الله ونیول سو، بندي کړه سو او بغداد ته د بندي پر قسم ولېږل سو او ویل کېږي چې هلته په بندیخانه کې د زهرو په واسطه ووژل سو. خو ورونو د زهرو مسله د هر چا په متعلق شوي پټه او خفي مسله وي، په یقین او واقعیت سره څوک حکم نشي پر کولی. د زهرو په حقیقت او واقعیت څوک نه دي خبر. دا خبره یو تخمینی او احتمالي مسله ده، مګر هغه شی چې زموږ مقصد دی هغه دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله عداوت د منصور سره ښکاره او واضحه عداوت او د دغه عداوت سبب او منشأ د عباسیانو د دولت ظلم او انحراف، هغه چې د بیت المال په مالو کې بے پروایی او لوبې کېدل، او خاصتا هغه ظلم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت سره کېدل. نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله د دولت په مقابل کې ډېر شدید دریځ درلود او پر خپل دغه شدید او قاطع دریځ د مرګ تر وخته ثابت او قائم پاتو، بلکې پس د مرګ هم پر دغه خپل دریځ ثابت پاتو. تاسو به پوښتنه کوئ چې پس د مرګ څنګه پر خپل دریځ پاتو؟ رښتیا هم عجبه خبره ده. خو امام ابو حنیفه رحمه الله د وفات په وخت کې وصیت وکړي چې په داسې هدیره کې مې ښخ کړي چې هغه مځکه غصب شوې نه وي. د غصب مځکه نه وي. غصب ودې ته ویل کېږي چې یو حاکم د خلقو مالونه یا مځکې بې له حقه اخلي، او ابو جعفر المنصور په دې متهم و چې یو وخت مځکه یې غصب کړې ده او بیا یې هغه مځکه هدیره کړې ده. نو امام صاحب دا نه کړه قبوله چې په دغه هدیره کې دې ښخ کړه سي، هغه چې مشهوره وه چې دا مځکه د غصب ده. کوم وخت چې ابو جعفر المنصور ته دا خبر ورسېده چې امام صاحب دا نه کړه قبوله چې په دغه هدیره کې دې ښخ کړه سي، نو یې وویل من یعذرني من ابي حنیفه حیا ومیتا. ورونو امام ابو حنیفه رحمه الله حتی د خپل سپینږیرتیا په دوره کې چې د ضعف وخت بیا هم د عدل پر قایمولو حریص و. کوشش یې دا و چې صالح حاکم او عادل خلیفه په وجود راسي. دا یې آرزو وه چې مسلمانان په امن او اطمینان کې ژوند تیر کړي او د ظالم حکومت د مظالمو څخه خلاص. ورونو اوس چې د امام صاحب د وفات ذکر وسو، نو به د هغه رحمه الله د وفات او جنازې مختصر حالات هم درته بیان کړم. ورونو مرګ د هر ژوندي انتها ده. نو امام ابو حنیفه رحمه الله هم لکه ټول خلق چې وفاتېږي باید حتما وفات شوی وای او خامخا باید دغه لو او پراخه دنیا ته مرګ ورورسېږي او پانیسي. ابدیت بین الله احد بل چا لره نشته. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په 150 هجري سنه کې د رجب په میاشت کې وفات. انا لله وانا الیه راجعون. امام نووي رحمه الله د دې تاکید کوي چې پر هغه صحیح روایت امام صاحب په بندیخانه کې وفات. د امام ابو حنیفه رحمه الله د غسل تولا حسن ابن عماره رحمه الله وکړه او د رحمه الله عبادت، روزه، تهجد، قیام الليل او تلاوت وستایه. د امام صاحب و جنازې ته ډېر زیات خلک حاضر شوي وو. ویل کېږي چې د امام صاحب پر جنازه 500 نفرو د جنازې لمونځ ادا کړ. عجبه خدا ده چې امیر المؤمنین ابو جعفر المنصور هغه چې په پرون کې امام صاحب ظهیراوه په هغو کسانو کې وو چې پر امام صاحب یې د جنازې لمونځ ادا کړ. او امام ابو حنیفه رحمه الله د بغداد په شرقي طرف کې د خیزران په هدیره کې ښخ کړه او تر نن ورځې پورې قبر او زیارت معروف او مشهور دی. کوم وخت چې د امام اعظم رضی الله تعالی عنه د وفات خبر و ابن جریج رحمه الله ته ورسېدی، ډېر غمجن سو. پس د انا لله وانا الیه راجعون څخه وویل ای علم ذهب، كم علم لاري رضي الله تعالى عن ابي حنيفه وجزاه الله خير الجزاء. محترم زموږ بحث او بیان
نور هم د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په باره کې موږ په خپلو خبرو کې د ده رحمه الله علم او علمي طریقه بیان کړه، د ده رحمه الله تقوا، تجارت او سیاست مو بیان کړه. موږ هغه بحثونه واورېده چې د ده رحمه الله د امام قتاده، امام ثوري او نور سره پیښ شوي او موږ ولیده چې زموږ په اسلامي تاریخ کې دوې مدرسې موجودې دي. یوه مدرسه چې مدرسه الرأي ورته ویل کېږي او بله مدرسه چې مدرسه الروايه یا مدرسه الاثر ورته ویل کېږي. په مختصر ډول سره فقهاء الرأي هغه مجتهد علما او امامان کې د یو حکم د پاره نص نه کوي پیدا، یعنی د یوې مسئلې د حکم د پاره آیات یا په سنت متحرکه صحیح حدیث نه کوي پیدا، نو د کتاب الله او سنت رسول الله د فهم سره مطابق د عرف او اسلامی احکام د مراعات سره او قیاس پر کتاب الله او سنت رسول الله په خپل رائے سره اجتهاد کوي. مګر د اثر او روایت فقها هغه کسان دي چې وایي د احکامو د پاره باید خامخا نص پیدا کړي او هغه حاکم وګرځول شي، یعنی کتاب الله سنت رسول الله د اصحاب کرام قول د تابعین عمل، خاصه چې د مدینه منورې د اهل څخه. نو موږ دوه مدرسې لرو چې یوه د نص د پیدا کولو یا د نص پر موجودیت ډېر تشدد کوي چې وایي نص باید موجود وي چې هغه ته رجوع، او مدرسه الرأي وایي هو نص ته باید رجوع وشي، خو دغه نص باید خامخا صحیح نص وي. هر هغه نص چې صحیح نه وي هغه نسی حکم کېدلی. نو په دغه وخت کې چې صحیح نص نسی موجود موږ ته د اجتهاد اجازه شته. د مدرسه الرأي الوړ او ښکاره علما امام ابو حنیفه او د هغه اصحاب رحمه الله دي چې تر دوی د مخه ابراهیم النخعي رحمه الله او حماد ابن سليمان رحمه الله و ابراهیم د حماد استاد دی او حماد د ابو حنیفه رحمه الله استاد دی. مګر د اثر او روایت د فقهاو په سر کې امام مالک، امام ثوري او امام اوزاعي رحمهم الله او داس نور یادیږي. دا دغه دوه مدرسو اختلاف. خدای دې درته معلومه وي چې د رأي علما اولا په نص سره عمل کوي، هیڅ وخت د نص د عملي کولو څخه انکار نه کوي. د اثر او روایه علما هم کوم وخت چې نص نه کوي پیدا او اجتهاد ته رجوع کوي. مګر د دواړو مدرسو عام منهج او عمومي طریقه هغه ده چې موږ ذکر ورونو. دا یقیني خبره ده چې د اهل الرأي علما پر کتاب الله او سنت رسول الله ډېر حریص دي. د هر حکم د پاره د احادیثو په پیدا کولو کې ډېر کوشش کوي او په عین وخت کې د اثر او روایت علما هم وینو چې د اجتهاد پس د کولو او په هیدلو کې کوشش کوي. مقصد دا چې د احکامو د رائستلو د پاره دغه دوه مدرسې سته. ورونو تاسو په هیږي چې زه ولې دغه موضوع په دونه تفصیل سره بیانوم؟ دا ځکه چې هلته ځینې معاندین یا جاهل خلق سته چې همیشه په بحثو او مجلسو کې داسې موضوعات بیانوي یا پوښتنې کوي چې عام خلقو ته د تشویش او سوالو سبب ګرځي. مثلا یو څوک وایي اسلام خو یو دین، یو قرآن، یو رسول، یو احادیث دي. نو دا څلور مذهب د کومه څه؟ دا اختلافونه ولې پیښ دي؟ نو د هغو خلکو جواب په دغه موجوده بحث کې موجود وي او جواب کېدلی شي. ورونو د اسلام په اساس او اصولو کې هیڅ اختلاف نشته او نه څوک کوي. اختلاف فقط په فرعي مسائلو کې راغلي چې هغه هم د ترجمه یا اجتهاد اختلاف. مثلا ځینې علما کرام وایي تر کومه وخت چې نص موجود وي د ورای او قیاس یا اجتهاد هیڅ ضرورت نشته، که څه هم هغه نص په خپل روایت کې ضعیف وي. او د علماء کرامو بل ډله وایي هو په نص سره عمل کول حتمی او ضروری دي، خو د نص د قبلولو د پاره شرایط شته چې موږ ته به په وروستني بحث کې دا موضوع ښه روښانه شي. د خراسان فقيه او عالم عظیم او جلیل امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله وایي که حدیث معروف خود ترجمه په خاطر یې ورای او اجتهاد ته ضرورت پیدا شو
يعني یو صحیح او ثابت حدیث موجود دی، خو د ترجمه او حکم را استلو د پاره و تیز فهم او جوور عقل ته ضرورت پیدا سو. نو رأی د مالک، سفیان الثوری او ابو حنیفه رحمهم الله ده. مگر ابو حنیفه په دوی کې ډیر شه، په ذهن کې دقیق او په فقه کې عمیق دی. په دوی درو کې ابو حنیفه ډیر فقيه دی. دا د هغه جلیل او عظیم امام عبد الله ابن مبارک رحمه الله قول او رائے. د احکام د صادرولو د پاره موږ نصوص ته محتاج، مگر دې ته هم اړ چې د نصوص و عمق ته ورورسېږو او د هغو څخه خزانې راوباسو. نو د دې کار د پاره صحیح ترجمه او مطلوب فهم ته ضرورت ده. د دغه دوه مدرسو د اختلاف د پاره یو بل سبب هم شته، هغه دا مثلا د یوې مسئلې د حکم د پاره یو حدیث موجود دی، خدا حدیث په روایت کې ضعیف دی. مثلا حدیث مرسل یا منقطع، مثلا حدیث مرسل یا منقطع، چې دا د ضعیف حدیث د اقسام څخه دي. دلته نو څه کوي؟ د مدرسة الاثر ځینې علما وایي ضعیف حدیث زموږ تر اجتهاد بهتر دی، مگر د رای علما وایي یا څرنګه چې حدیث په خپل روایت کې ضعیف وي نو اجتهاد تر هغه بهتر دی. ورونو دغه د اجتهاد طریقه یعنی کوم وخت چې صریح نص نوی موجود اجتهاد دی وسی، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منهج او طریقه ده. کوم وخت چې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه یمن ته لېږي نو یې پوښتنه ځینې وکړه، ویل که د قضا دپاره یوه مسئله درته راغله څنګه حکم کوې؟ معاذ رضی الله تعالی عنه ویل په کتاب الله سره حکم کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کدی په کتاب الله کې حکم نه کوي پیدا. معاذ رضی الله تعالی عنه ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنت احادیث سره حکم کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کدی په کتاب الله او سنت رسول الله کې د هغه مسئلې لپاره حکم نه کوي پیدا. معاذ رضی الله تعالی عنه ویل په خپل رائے سره اجتهاد کوو، تردد او کوتاهی نه کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس د رضایت پر قسم پر ذکر وه او وی فرمایي الحمدلله، حمد هغه الله لروي چې د رسول الله رسول یې و هغه کاته موافق کی چې رسول الله پر ذکیش. او دغه رنګ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کوم وخت و ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه ته خط یا رساله ولیکل چې څنګه به قضا کوي، نو یې ورته ولیکل هر هغه مسئله چې په کتاب الله او سنت کې نوی موجوده او ستا په ذکر کې تردد پیدا کی د فهم او فهم څخه کار اخلي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لیکلی و الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. يعني هذا مسألة چې په هغه کې قرآن کریم او سنت مطهره نه وي، په خپلو نور مشابه احکام پیژندل کېږي. په دغه وخت کې پر نور مشابه مسایلو لوی قیاسوه او هغه شی چې الله ته نږدې وي او د حق سره مشابه وي پر هغه اعتماد کوي. د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم دغه منهج هغه چې ویل به دغه مسأله زه په خپل رأی سره وایم، کدا ما حکم حق توفیق د الله عز وجل څخه دی او که خطاو دا خطا زما او د شیطان څخه دی. د رضی الله تعالی عنه بویل اقول هذا برأي فإن كان صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د کوفه د فقهاو استاد او دغه د رأی مدرسه هم په کوفه کې په وجود راغله. او امام علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې په کوفه کې اوسېدی هم د رأی او مدرسې تمایل. کوم وخت چې به د یو مسئلې د پاره نص نه کی پیدا نو بیا په خپل رأی سره اجتهاد کاوه. نو ځکه دغه د رأی مدرسه په کوفه کې اصل او اساس وګرځیده. او اوس به
وهغه ژور علمي او فقهي بحث ته غوږ ونیسو کوم چې دغه دوو مدرسو د لویو علماو په مابین کې پیښ شو. دا بحث د امام ابو حنیفه رحمه الله او امام اوزاعي رحمه الله په مابین کې واقع شو. امام اوزاعي رحمه الله د اثر او روایت د لویو علماو او فقهاو څخه دی، او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مدرسه الرأي د امامانو رئیس بلل کیږي. دغه بحث په مکه مکرمه کې د حج په موسم کې کم وخت دوه امام سره یو ځای شو پیښ، او د بحث موضوع په لمانځه کې د تکبیرات سره د لاسو پورته کول ورونو. لمونځ کوونکي چې په لمانځه شروع کوي د تکبیر تحریمه یا اول الله اکبر سره کو لاسونه پورته کوي، مګر په پاته نورو تکبیراتو کې مثلا چې رکوع ته ځي یا د رکوع څخه راپورته کیږي یا سجدې ته ځي یا راپورته کیږي، آیا د دغو تکبیراتو سره به لاسونه پورته کوي که یا نو به دغه بحث ته غوږ ونیسو. امام اوزاعي رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه پوښتنه وکړه، ویل کم وخت چې رکوع ته ځي او یا د رکوع څخه راپورته کیږي ولې لاسونه نه پورته کوي؟ امام اعظم رحمه الله ویل په دې باره کې کم صحیح حدیث نشته چې لمونځ کوونکی دي د رکوع یا سجدې د کولو یا راپورته کېدلو په وخت کې لاسونه پورته کوي. امام اوزاعي رحمه الله ویل څنګه وایي چې په دې باره کې نشته؟ حال دا چې زهري د سالم ابن عبد الله هغه بیا د عبد الله ابن عمر څخه ما ته روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه د شروع په وخت کې لاسونه پورته کول، د رکوع او د رکوع څخه د راپورته کېدو په وخت کې لاسونه پورته کول، چې د حدیث شریف لفظ داسې حدثني الزهري عن سالم عن ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع. امام اعظم رحمه الله اول مشت روایت کړی دی حماد د ابراهیم النخعي څخه، هغه بیا د علقمه النخعي او اسود النخعي څخه، هغه بیا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاسونه نه پورته کول بیل د لمانځه د شروع په وخت کې، او بیا یې هیڅ کله دا کار نه کاوه. يعني بیل د لمانځه د شروع څخه بل وخت لاسونه نه پورته کول، چې دا حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: حدثنا حماد عن ابراهيم النخعي عن علقمة النخعي والاسود النخعي عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلاه ولا يعود الى شيء من ذلك. اوس د یو امام سره نص موجود دی چې د لاسو پورته کول ثابتوي، او د بل امام سره روایت موجود دی چې د لاسو پورته کول نفي کوي. نو د دوه مدرسو د علماو په مابین کې بحث شدید شو. اوزاعي رحمه الله په قحط سره وویل زه د زهري څخه، هغه د سالم څخه، هغه د خپل پلار څخه چې عبد الله ابن عمر دی حدیث درته بیانوم، او ته وایې حدثني حماد عن ابراهيم، يعني د زهري درجه معلومه ده، او سالم چې د عبد الله ابن عمر زوی دی هم یې مقام معلوم دی، او په خپل عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه معلوم سره دی. ته څنګه د نورو حدیث بیانوي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ورته حماد تر زهري عالم دی او ابراهيم تر سالم عالم دی، او کچیر د صحابیت فضیلت نوع، يعني كابن عمر رضي الله تعالى عنه صحابي نواي ما بدرت ويلي واي چې علقمه تر ابن عمر علم دی، او عبد الله يعني ده عبد الله ابن مسعود درجه معلومه ده وبيان ته ضرورت نه لري. اوس نو په دغه مسأله کې څوک حق دي؟ حقیقت دا دی چې موږ په دغه درجه کې نه یو، زموږ مقام تر دې کم دی چې حکم دی او یا دې په دې مسأله کې اجتهاد چې دغه طرف پر حق دی. دا د لوی علماو کار دی. شاید نن ورځ داسې علما موجود وي چې د هغو علم و دوی ته دا حق ورکوي چې د دغسې مسایلو په باره کې حکم وکړي، خو زموږ مقصد دا دی چې د مذاهبو یا د دغه دوو مدرسو د اختلاف منشأ در وښیو،
چې اصلا په دغه مدرسو کې اختلاف نشته. د یوې مدرسې په راس کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه واقع دی او د هغه بلې مدرسې په راس کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه واقع دی او دوی دواړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو د عظیم او لوی علماو څخه دي. دوی دواړه هغه کسان دي چې پر هر مسلمان دا لازمه ده چې د دوی د علم خاضع او تابع وي. دا ممکن نه ده چې څوک د دوی د علم تابع نشي. دا مدرسه ځان ته دلیل لري او هغه مدرسه ځان ته دلیل لري. یو عالم خپل حجت بیانوي او بل عالم خپل حجت. نو کم وخت د یوې مسئلې اختلاف د لوی علماو پر دلایلو یا پر صحابه کرامو قایم وي دې ته اختلاف نشو ویلی. دلته مسله ډیره اسانه او نرمه ده. مشکل خو هلته دی چې د اختلاف منشا نفسي خواهش یا د هوا متابعت یا د ریاست د طلب په خاطر یا د قومي تعصب په خاطر هلته نو دغه اختلاف د مصیبت سبب ګرځي. مگر هغه اختلافونه چې سبب یې دغه شرعي دلایل وي دلته نو مسله سپکه او اسانه ده او الله عزوجل په دغه اختلاف پر امت مسلمه وسعت او اسانی جوړ کړی. امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل فتواو کې د ځان لپاره مصدرونه او مرکزونه درلود. خپل احکام یې د دغه مصادر څخه راایستل او په دغه باره کې واضحه معلوم او ښکارا منهج او طریقه درلود چې همیشه پر هغه طریقه روان. امام صاحب د احکام د رئیسونو د پاره تر هر څه د مخه اولا په کتاب الله شروع کړ. دا مصدر د امام صاحب د پاره هغه اول مصدر او مرکز چې د هغه په عملي کولو کې هیڅ تردد نه کاوه. اوس په دغه باره کې په خپل د امام اعظم په خپل و امام اعظم رحمه الله ته غوږ ونیسو چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د فتوا منهج دی. رحمه الله وایي آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه آخذ بقول من شئت منهم وأدعو من شئت منهم. يعني اولا د کتاب الله څخه اخذ کوو کم شی هلته نکوي پیدا بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنت مطهره سره اخذ کوو او کم بیا نه په کتاب الله او نه په سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې هغه حکم نکوي پیدا. د اصحاب کرامو د قول څخه اخذ کوو خو ځینې اوقات اصحاب کرام په ځینو مسائلو کې مختلف شوي دي. نو کم وخت چې صحابه کرامو په یوه مسئله کې مختلف شي امام صاحب وایي زه د صحابه کرامو د اقوالو څخه هغه قول را اخلم چې زما په نظر هغه پر حق او د دوی د قول څخه د بل چا قول ته رجوع نه کوم. یعنی د صحابه کرامو په اقوالو به ملتزم یم. داسې قول نه اختیاروم چې د ټولو صحابه کرامو د اقوالو څخه د مخالف وي. یعنی که په یوه مسئله کې صحابه کرامو مختلف اجتهادونه درلود زه به خامخا د هغو د اجتهاد څخه یو اختیاروم د دوی د اقوالو څخه نه وځم. خو که بیا چیرې هلته داسې یوه مسئله وه چې په هغه کې نه کتاب الله وي نه سنت رسول الله وي او نه د اصحاب کرامو قول وي هلته یوازې د تابعینو یا مجتهدینو اقوال وي لکه ابراهیم شعبی ابن سیرین حسن البصری عطا سعید ابن المسیب دغه رنګه د نورو لوی علماو او تابعینو نمونه یاد کړل. نو امام صاحب وایي دوی اجتهاد کړی دی زه هم اجتهاد کوم لکه دوی چې کاوه. ورونو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب په ښکاره او واضح ډول د اسلامي فقه پر صلاحیت دلالت کوي چې ټولنې ته هغه احکام ورکړي کوم چې دوی د ژوند د مختلفو اړخو څخه ورته محتاج وو. ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله خپل مذهب اول پر قرآن کریم او سنت مطهره قائم کړی او بیا پر اجماع قیاس استحسان اعتماد کړي.
نو ځکه د رحمه الله په فقه کې دا قدرت پیدا سو چې د ژوند و ټولو احتیاجاتو ته اجتهاد او استنباط وکړي په داسې طریقه سره قوانین او قواعد کشیږي چې د دین او شریعت د قواعد څخه هیڅ مخالفت نه پکشي امام ابو حنیفه رحمه الله بویل زه د کتاب الله څخه اخذ کوم کمه په هغه کې نکړه پیدا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په سنت سره اخذ کوم هغه شی چې نه په کتاب الله کې پیدا کوم او نه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په سنت کې بیا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحابو په قول اخذ کوم خود هغه په اقوالو کې د کم چا قول چې می خوښ دي هغه اخلم او هغه چې د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه لري را معلومیږي هغه پرېږدم خو د دوی د قول څخه د بل چا قول ته رجوع نکوم او بیا وایي که د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه حدیث راغلی وي په هغه عمل کوم لطفا پتا واړه